ډېر ګرانو ګلالۍ ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله وئ. راغلي وئ چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. خپل درسي چینل ته ډېر ښه راغلاست. هیله کوم چې خپل درسونه د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. لایک د یاده مه وباسئ او خپل چینل سبسکرایب کړئ ترڅو ټول درسونه په منظمه توګه ولیدای شئ. د تاسې نننی نوی درس به بیا هم د بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه پیل کړو، ځکه چې موږ تاسو ټول شکر مسلمانان یو او هر نیکار په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. د موږ تاسو نننی نوی درس د پښتو ژبې ځانګړي توري دي، یعنی هغه توري چې یوازې په پښتو کې کارول کیږي، لکه ټ، ډال، څ، ځ، ښین، غ، ړ او ړون. لومړی به د ټ توری وګورو چې ټ په کومو کلماتو کې راځي، څنګه تلفظ کیږي او څنګه لیکل کیږي. ټ د اصلا یو پنډکی لري، عیناً ت غوندې لیکل کیږي، یو پنډک لري. ټ په کلماتو کې درې غږه لري، ټ، ټ، ټو، ټ، ټ، ټو، ټ، ټ، ټو. لکه د نورو تورو په شان درې غږه لري. اوس به وګورو چې ټ ما په کومه کلمه کې درته انتخاب کړی چې په پیل کې راغلی او د ټ غږ کړي. د ټ غږ ټ، ټغر، ټ، ټغر، ټ د ټ غږ کړي. ټغر خو تاسو پیژنئ، په دغه انځور کې تاسو وګورئ چې دا ټغر دی. دا په لاس وبدل کیږي، د وړیو نه، د تارونو نه تارونه ترې جوړېږي، د حیواناتو د وړیو نه، او بیا د انسانانو په لاس وبدل کیږي. ډېر ښکلي ټغرونه دي او په کور کې د فرش په توګه ګټه ترې اخیستل کیږي. ټ، ټغر، ټ، ټغر. اوس به بیا وګورو چې د ټ توری یا د ټ حرف په بله کومه کلمه کې ما تاسو ته انتخاب کړی او څنګه تلفظ کیږي. ټ، ټنډه، ټ، ټنډه، ټنډه، ټن، ټ تلفظ کیږي، ټنډه، ټ، ټنډه، ټ، ټنډه. بیا هم ټ تلفظ کیږي، ټنډه، ټ، ټنډه. اوس به بیا را بشو وګورو چې بیا هم ټ ما په کومه کلمه کې چې پیل کې راغلی تاسو ته انتخاب کړی او څنګه تلفظ کیږي. ټ، ټکری، ټکری خو پیژنئ، څادر، هغه څادر چې ښځې په سر کوي، په سر یې اچوي. وګورئ د دې ښځې په سر څومره ښکلی ټکری دی یا څادر دی. دې کې ټ تلفظ کیږي، ټ، ټ، ټکری، ټ، ټکری، ټ، ټکری. عموما ټول پښتانه ورته ټکری نه وایي، څادر هم وایي، خو ټ، ټکری په دې کلمه کې ښه تلفظ کیږي. اوس به وګورو چې ټ بیا په کومه کلمه کې راغلی څنګه تلفظ کیږي. ټ، ټولګی، دلته ټو تلفظ کیږي. ټ، ټولګی، ټولګی یا صنف هم تاسو ورته وایي. هلته چې نجونې هلکان کینی او درسونو ته غوږ نیسي، نو ټ په ټولګي کې ټو تلفظ کیږي. ټ، ټولګی، ټ، ټولګی. اوس به راشو وګورو چې ما د ټ دپاره کومه ترانه تاسو ته انتخاب کړې. د ټ ترانه وګورو چې په کومه کلمه کې ما تاسو ته د ټ ترانه انتخاب کړې. ټ، ټوپ، د ټوپ دپاره مې درته انتخاب کړي. د پښو دپاره چې ټوپونه وهي، یو ځل به یې زه درته ولولم، بیا یې تاسو هم ولولئ. ټوپ وهي وړه پښو، هره خوا خوږه پښو، توپ چې ورته واچوم منډه کړي بسته پښو.
بیا به هم درته ولولم. ټ ټوپ. ټوپ وهي وړه پیشو، هره خوا خوږه پیشو. توپ چې ورته واچوم منډه کړي پسته پیشو. اوس یې تاسې را سره ولولئ. ټ ټوپ. ټوپ وهي وړه پیشو، هره خوا خوږه پیشو. توپ چې ورته واچوم منډه کړي پسته پیشو. یو ځل بیا یې هم ولولئ. توپ وهي وړه پیشو، هره خوا خوږه پیشو. توپ چې ورته واچوم منډه کړي پسته پیشو. آفرین، ډېر ښکلی مو لوسته، ډېره ښه مو لوسته. باید وکړي چې دا ترانه هم خوښه شوې وي. اوس وخت ورسید د کارخانګي. یوه صفحه به د ټ د حرف نه په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مورجان او پلارجان ته به یې وښایاست چې تېروتنه هم نه وي کړې او پاک صفا هم لیکلې وي. نور نو مو وخت پوره شه. د خدای په امان.